افغان او هند دوستي زنده‌باد. هند د ټاکنیزو پایلو هرکلی وکړ، خو اشرف غني ته یې مبارکي لا هم ځنډولې ده. دا چې مبارکي یې ولې ځنډولې ده، هند څه ویلي دي د انتخاباتو په باره کې، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینهوالو السلام علیکم. هند د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی وکړ، خو د ولسمشر غني او د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح ټیم ته د حکومت د دویم ځل بریا ترلاسه کولو مبارکي نهایي پایلو ته وځنډوله. د هند د باندنیو چارو وزارت ویان رویش کومار د سپټمبر په 28مه نیټې ټاکنې په افغانستان کې د جمهوریت د خوندیتوب ضامن وبللې او په دې برخه کې د ټولو سیاسي مشرانو او ادارو د رول ستاینه کړې ده. نوموړي یې زیاته کړې ده هېواد یې نه یوازې له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد بلکې ملاتړی دی، بلکې په وینا یې په ټولنیزه او اقتصادي برخه کې هم د افغانستان کلک لاسنیوی کوي. ښاغلي رویش کومار زیاته کړې هېواد یې هیله مند دی چې ټاکنیز شکایتونه د قانون مطابق وڅېړل شي تر څو نهایي پایلې په خپل وخت اعلان کړای شي. د ټاکنو کمیسیون د یکشنبې په ورځ اشرف غني د 50.4 سلنه رایو په ترلاسه کولو بریالی اعلان کړ او عبدالله عبدالله بیا 9.25 سلنه رایو سره د دغو پایلو د منلو څخه انکار وکړ. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم ضروري شیر کړئ. مننه.